السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. د حاجت وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتونکو ورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پر خوشاله تر تازه کامیاب او کامران ساته. الله تعالی مو د غم ار مصیبت ور درنه په مونه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو، نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د استغفار ختم او د استغفار د وظیفې طریقه هایم. عزتمندو، استغفار هغه سیز دی چې د سره د بنده تعلق ډایرکټ د الله تعالی سره جوړیږي. زما عزتمندو، استغفار داسې یو عمل دی چې الله جل جلاله د دې سره د انسان تمام ګناهونه معاف کوي او دغه شان تمام تقصیرات معاف کوي. او څه چې د دې په ذریعه سره د الله جل جلاله نه وغوښتلی شي، نو الله جل جلاله هغه ورکوي. قرآن کریم په دې باندې ګواه دی که چېرې تاسو باغونه غواړئ نو تاسو استغفار کوئ. دغه شانتي که چېرته تاسو مال غواړئ نو تاسو استغفار وایئ، او که چېرته تاسو زامن غواړئ نو تاسو استغفار وایئ. دا درې څیزونه داسې دي زما عزتمندو چې دا قرآن پاک بیان کړي دي. د دې نه علاوه زما عزتمندو د استغفار ډیر زیات برکات دي. یو دا هم دی که چېرته یو سړی صحیح طریقې سره استغفار وایي نو د ده رزق به پراخی. الله جل جلاله بدله حلال مال دولت ورګي. او بل خبردار چې کم سړی استغفار وایي د په کور کې به خوشحالي، د په کور کې به جنگ جګړې اختلافات تربګنۍ دشمنۍ چې د ختميږي، دغه شان د په کور کې به ډېرې خوشحالي راځي. خو دا یاد ساتئ چې یوازې د یو کس په استغفار نه کېږي، چې ته په خپل باندې هم استغفار وایې نو دغه شانتي خپل کور والو ته هم د استغفار د ویلو حکم کوه او د دې ورته چې د فضایل بیانوه. ان شاء الله چې د کور زیات افراد یا هر یو فرد استغفار وای نو دغه کور کې به ان شاء الله ډیر زیات خوشاله راځي. دغه کور نه به مصیبتونه پریشانه او دغه شانتي چې کوم نحوست ته هغه به دغه کور نه ختميږي او د الله جل جلاله محبت په دغه کور کې راځي. نو زما عزتمندو، که چېرته تاسو د الله تعالی محبت غواړئ یا د الله رب العزت مهرباني غواړئ یا د الله رب العزت نه یو خاص حاجت پوره کول غواړئ او یا چې د زامن غواړئ یا مال غواړئ، نو زما عزتمندو تاسو د استغفار وظیفه لازم یو کې. د استغفار وظیفه طریقې څنګه د زما عزتمندو خو اسانه طریقې ده. 3 ورځې د استغفار وظیفه کول دي. خو د دې نه علاوه زما عزتمندو دا نه ده چې 3 ورځې وظیفه دی وکړه خبره ختم شوه. د دې نه علاوه نور هم تاسو استغفار چې کوم دی نو وایې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د ورځې او یا پیری یا سل پیری چې د استغفار وی 2 روایت دي. نو ممکن ده چې بعض ورځو کې او یا پیری ویلي او بیا چې کم دی نو زیات کړي سل پیری ویلي. نو زما عزتمندو سل پیری یا او یا پیری استغفار روزانه ویل پکار دي. جما سوتن سړیو د کېږي 10 پیر استغفار ویل پکار دي. حدیث مبارک کې راځي چې چا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 پیری وی نو الله رب العزت په دتا هر یو ګناه معاف کړي. نو موږ او تاسو ګناګار یو زما عزتمندو، زموږ او تاسو حاجتونه پوره کیږي نه، پریشانی ختميږي نه، دعاګانې غواړو قبليږي نه. نو که موږ د هغه نه مخکې استغفار وای دعاګان نه مخکې، نو ان شاء الله دعاګانې به الله رب العزت زموږه قبول کړي. نو زما عزتمندو 3 ورځې د استغفار وظیفه په دې طریقه باندې را چې دا وظیفه زما عزتمندو په اودس کې کول دي. اودس کدی نه وي نو اودس وکړه، او که مخکې نه دی اودس وي نو دغه اودس کافي دی. دوباره تازه اودس ته هیڅ ضرورت نشته. بیا به 2 رکعات نفل وکړي او 2 رکعات نفل ساده نیت په وتړئ چې 2 رکعات نفل مسکوم. که داسې وي چې 2 رکعات حاجت مسکوم نو هم ټیک دی. او په دغه 2 رکعاتو کې چې کوم صورت تاسو خوښي هغه صورت تاسو ویلی شئ. دا شرط او دا قید پکې نشته چې یاره دا صورت پوي یا هغه صورت پوي، دا قید پکې نشته. نو زما عزتمندو 2 رکعات نفل چې تاسو وکړل او تاسو سلام وګرځاو، نو سلام ګرځېدو نه بعد زما عزتمندو تاسو به استغفار شروع کې. نو یوازې دا نه چې استغفر الله بلکې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. یا داسې وایي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دا زیات بهتر دی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. زما عزتمندو دا به 2100 مرتبه یعنی 2100 پیری چې دی نو مکمل کې. کله چې دی 2100 پیری دا مکمل کو زما عزتمندو، نو دا غینه بعد به بیا درود شریف وي. درود شریف زما عزتمندو 3 مرتبه وي. 3 مرتبه مخکې مې او 3 مرتبه ورستو مې د یاد ساتي. درود شریف به خامخا وای. درود شریف نه بغیر چې کوم دی نو وظیفه نیمګړې ده. نو 3 پیری تاسو چې دی نو درود شریف ولستو. بیا زما عزتمندو داغې نه بعد به تاسو دعا غواړئ او خو په اخلاص سره خشوع سره حضور سره به چې دی نو دعا غواړئ. دا د 1 ورځې طریقه شوله.
اوس په سبا باندې زما عزتمندو بیا د عمل کول دي. نو سبا به چې دی په دې طریقه کې، لیکن د سبانې ورځې نه مخکې عزتمندو دا ویډیو در سره لایک کړئ او دغه شانتي چینل در سره سبسکرایب کړئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ بل غټ چینل او هغه چې کوم دی نو هغه ډیلیټ شوی دی، خراب شوی دی. نو دا چینل چې کوم دی نو د یعنی مخکې پښتو وظیفه او هغه تاسو ډیر کتلې دی، تاسو ته چې دی نو معلومه ده. نو دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او دغه شانتي ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. په دویمه ورځ باندې زما عزتمندو تاسو له پکار دي چې 2 رکعاته نفل وکړئ او همغه شانتي نیت وتړئ چې 2 رکعاته نفل مونځ کوم یا 2 رکعاته حاجت مونځ کوم. د هغې نه بعد سلام چې دی وګرځو، چا سره د خبرو اترو کول نه مخکې درود شریف ووایئ. لیکن په دویمه ورځ باندې چې درود شریف ووایئ نو درود شریف به 11 پیرې ووایئ او بیا به استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. نو دا په دویمه ورځ باندې زما عزتمندو 1100 مرتبه ولولي. په دویمه ورځ باندې 1100 مرتبه به استغفار ولولي. دغه رنګ زما عزتمندو دغه چې د کله ولستو بیا د اخر کې درود شریف وي نو خو خشوع حضور سره به دعا وغواړئ. بیا په دریمه ورځ باندې چې کله تاسو دا وظیفه کوئ نو زما عزتمندو 2 رکعاته نفل به وکړئ، د نفل نیت په وتړئ یا د حاجت د مونځ نیت په وتړئ او بیا به د هغې نه بعد یعنې کله د سلام وګرځو نو درود شریف ووایئ. په دریمه ورځ باندې چې تاسو درود شریف لولئ نو په دریمه ورځ به درود شریف 21 پیرې ولولئ، 21 مرتبه 21 دفعه 21 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ او د هغې نه بعد به زما عزتمندو دا استغفار وای استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. نو دا به زما عزتمندو تاسو وایئ 2100 مرتبه او دا غي نه بعد به کوم دی 21 پیرې درود شریف ولولئ، خشوع حضور سره تاسو دعا وغواړئ. ان شاء الله زما عزتمندو دا 3 ورځې عمل تاسو وکړو، تاسو خشوع حضور سره دعا غوښتله، خو په عاجزۍ سره خو پوره امید سره تاسو د الله رب العزت نه دعا غوښته. نو امید در به دی چې هغه ناممکن حاجتونه چې تاسو غواړئ چې دا پوره شي او پوره کیږي نه، کلونه په هغې کې تیرې پوره کیږي نه، لیکن زما عزتمندو د دې وظیفې په برکت هغه الله رب العزت پوره کړي. هغه ناممکن حاجتونه، سخت حاجتونه، سخت مشکلات هغه به دې سره عزتمندو ستاسو مسله به الله رب العزت حل کړي. که د رښتې مسله وي او دغه شانتې که نور څه مسایل وي الله رب العزت پې ختم کړي. عزتمندو الله تعالی هم همیشه دپاره خوشحاله تر و تازه